څلورم قسم غسل چې د الغسل لزوال العقل، کله سړی باندې بیهوشي راشي او بیهوشي به مسلمان باندې اثر وکي، دا غي نه رسته چې په هوش کې راشي نو غسل وکړي. لکه هسپتال کې بیهوشي راشي یا سړی په سر باندې ولګي، دا غي د وجه نه بیهوش شي، یا بعضی بیماریان دي چې سړی بیهوش کیږي او په هوش کې راځي، نو چې په هوش کې را لیکم منځونه کې دا غي د لپاره غسل ته وکي، نو دا ساده لپاره بهتر دی. د وجه دا حدیث نه چې عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نه صحابه ته پوښتنه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زنکدن حال مونږ ته وایا چې باغه باندې بزنکدن کې څه تیر شوې دي او څومره مشکلات د بزنکدن کې. نو عائشہ ټیک ده، نو عائشہ فرمایي لما ثقل على النبي صلی الله علیه وسلم، کله نبی رسول الله بیماری سخت درنه شو، نو فقال نو وی فرمایل خپل خذو ته اصلى الناس خلق منذک، نو قلنا منغه یا لا یا رسول الله من نه کړه وهم ينتظرونك واستاب انتظار دي. فاغمي عليه، اغه نه مخکې موږ د دسی ویل چې ما د پاره وبکې دی په مخزب کې په بالټي کې وبکې دی چې غسل وکم، و چې غسل وکړو نو لګ تر و تازه شو، نو پاسېدو جمعه ته، نو فاغمي عليه بیا به وشیر اعلی، بیا چې په هوش کې شنو اصل الناس خلق منذ وکړو، نو قلنا له من وتولى وهم ينتظرونك يا رسول الله، منځ نه کړه ستاسو په انتظار دي. نو بیا موږ ته چې وبکې دی چې وب مونږ کې خو دې بیا غسل وکړو، نو بیا چې پاسې دو نو بیا راولې ته بیا بهوش شه، نو بیا چې په هوش کې راغی بیا موږ ته خلق منځ وکړو، نو موږ نه کړه ستاسو په انتظار دي. نو بیا نبی اسلام غسل وکړ بیا بهوش شه، چې ځان باندې طاقت بیا نه مونته، نو بیا خلکو ته امر وکړ خذو ته چې مرو ابا بکر فليصلي بالناس، ابو بکر ته امر وکړ چې خلکو ته منځ وکړي او ځنه شمته بهر ته. دا حدیث باب وفات النبي صلی الله علیه وسلم کې د صحیح بخاری وغیرہ ټول کتابونو کې شته، مشکات کې شته. دین ډېری فائدې معلومیږي. یو فائدہ دار تکرار الغسل، چې سړی په یو غنټه کې بار بار غسل نه وکړي، نو دا طریقه جایز ده، ناروا نه ده. دویم نبی علیہ السلام عالم الغیب نو دا د عقیدی مسله معلومه شو چې پیغمبر کله بیهوش شه، نو دینه به نه خبرې ده چې خلکو منځ وکړو منځ ورکړه، دینه به نه خبرې ده. نو ګوره پیغمبر په کور کې دی، په کمره کې دی، او محراب کې دنه کمره ده، بهر ملګری دي، او چې بیهوش بشو یو لس اته منټه بیا به هوش کې راغی، نو ملګرو د جمع نه بنو خبر چې جمع وشو کوونه شو، نو خود نه به تپوس کو چې جمع وشو کوونه شو. نو دینه معلومیږي چې پیغمبر ودی نو د غیب نه خبرېږي، که بیهوش شو نو غیب نه خبرېږي، او دا ته هم معلومه چې پیغمبر چې مرشه نه غیب نه خبرېږي. نو دا خلک درو و چې کوم خلک وي پیغمبر د خلکو اعمال پیژني، څوک د قبر په خوا تیریږي دا غي سلام موري، او اوس یو بکواسی شان مولا لګیدل او دا خبره بیانوله چې د افغانستان او د پاکستان پښتانه شرازي نو هغه ته سلام کې سر پورته کوي. تاسو به اوریدل هغه کلیپ چلیږي په دې میډیا باندې. زم دې ته حیران یم چې مولیان په دنیا کې شته چې هغه دا قسم خبري بیانوي او خلک وته ناز سرونه خوځي، او ډیر خلک وته سبحان الله، او ډیر خلک په تعجب کې وته ناست. پرون یو مولا چا لګولو، هغه دسه وی چې ما میکائیل او اسرافیل په خپل سترګو ولیدل، او ما عیسی علی السلام په خپل سترګو باندې ول، او موسی علی السلام لمبل، او د لمبلو د چکله بهر تر اوت نو ما د خپې خپل کړي، او په مسجد نبوي کې ما د عائشہ رضی الله عنها خپې خپل کړي. سړی په مردان کې ده شاهین اډه کې اوسېږي، دا دغه سړی عادت دي. خلکو ته وګوره څومره غلط دین خلکو ته بیانې، او څومره موضوعات خلکو ته بیانې، خوبونه خلکو ته بیانې، خرافات بیانې، او مسلمانان لاندې وته ناس دي خلکو سبحان الله. او دا امي سړی دی، شاعر دی، یو امي شاعر دی. دیو جنونو دا د میډیا دور چې دی، یو طرف ته بدی کې پیغام د خلکو حق او باطل مو پیژانده، او هغه علماء خلکو پیژاندل چې حدیث وی، حواله وی، دلیل وی. هغه علماء تاسو پیژاندل چې داغه ټول روزګار په خوبونو باندې روان دی، او داغه خوراکه او د خېټې پروګرام په خوبونو په مناماتو باندې او په ضعیف او قصو روان دی، هغه تاسو پیژاندل. خو بل طرف ته ډیر خلک د میډیا د وجه نه گمراه شو، د غلطو مليانو د وجه نه، د غلطو پیرانو د وجه نه، داغه د
ضعیف او د موضوعات د بیان د وجه ډیر خلک به ګمراهان چې دا غي رښتیا دي. محمد صلی الله علیه وسلم به هوش ده چې په هوش کې راغی د ټولو نه لوی بزرګ ده، امام المتقین ده، امام الانبیاء ده، صاحب المعراج ده، صاحب الوحی ده، او دنه په کمره کې ده او بهر چې کوم خلک په صفونو کې ناس او د جمع انتظار ته ناس دي او دا غیر نه خبر وي اصل الناس خلق جمع وکړه نو قلنا لهم لا وهم ينتظرونك يا رسول الله ستا انتظار کوي. او دریم څلورم کرته ویل چې ابوبکر ته وای خلکو ته جمع وکي او زه بهر ته نشم وته. نو پیغمبر په خوب کې هم نه خبر، په بیهوشۍ کې هم نه خبر. صحیح بخاری کې حدیث ده بلاره کې سفر نه راغی او په یو ځای کې ودشه د کیکر د ونه لاندې ورځ وغرمه وا او مشرک راغی دا غتره راواغز لته کې نه راويست هغه رايخش دا مخکې چې مشرک راته او خواته ودرید او تورې د خونه یا د کیکر بوټي ته لګول و غیر راواغز لته کې نسبت بدی کې نو خبر شوه او چې رايخش نو نبی اسلام ته چې تاسو زمانه څوک بچ کړي الله حدیث کې راځي دا غي د تور اول د نبی سم راواغز څوک به تارانه بچ کړي بیا صحابه راورسېدل په دې موقع نصیب بخاری کې د حدیث ایو جمعه دو مخکې ماغه روایت ویلو چې نبی سم د عائشه په بتون باندې ودو ابو بکر صدیق راغی عائشه په سکانو باندې واله او نبی سم رایخ نشو په دې وخت چې زما د خزه ولې وې په دې رایخ نشو تر دې چې سحر ټیم کله شنو بیا رایخ شو او ملګرو د ابو شکایت وکړ او الله د تیمم آیتونه دغه درست نازل کړل مخکې تفصیل ما ویلې ده نو چې پیغمبر د زمکه د پاسه ودی او ماحول ټول صحابه ګردو نواه کې ناس هم چغه ودشو نو خبرېږي د ملګرو چې په دې ملګرو څه تیریږي نو چې دنه په کمره کې بهوش شم بهر د ملګرو نه خبرېږي او چې قبر کې دفن شم د ملګرو نه خبرېږي. دا خبره جدا ده چې برزخی زندگی د انبیو د پاره شتو کنه شری تفصیل په خپل ځای وایي دا زمنګ موضوع نه ده ولنده دا د عقیدی خبره یاد کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نه ده. د دې دیوان نه بچ اخو اناس دی خو بچ خلکو کمی منسوبې کولی بده نه خبره ده لکه صحیح بخاری کتاب المغازی کې دا حدیث ده بیر معونه کې چې کله صحابه شهیدان شو یو صحابه به کې ژوندې پاتې شو لاره کې دوه مشرکانو دا غوسه معاهده شو خو هغه ته پته نه و نو هغه دوه کسان بلاره کې مردار کړي دوی زمون کسان وجلی ودا بدل شو نبی اسلام ته فرمایي یا رسول الله ما بلاره کې دوه ملګری وجلی جديد نه تلیو وی هغه څه موږ لوس کړو چې تاسو موږ نه وجنو تاغه زمون د لوس کسان مړ کړه وی هغه زمون کسان وجلی نبی اسلام ټیک د داغي مشرانو زمون کسان قتل کړل هم موږ د بل قوم سره لوس کړی دي غلطی دی وکړه نو دا مدینه يهود چې دا سره صلح کړی و او ته ویل چې تاسو به زمون سره دیت نیموي ابو بکر عمر ځان ثبوت او نور صحابه نو يهودي راجم کړل هغه ته چې موږ له بدیت راکوي نیم دیت او نیم به موږ ډکو کسان زمون د ملګری د لاسه په خدای کې وجلې شوې دي دا و دیت دکو او ټیک ده يهود لړل ځان لکینه سره سمجوته وکړه چې درې پیغمبر موږ ډیر تنگ شو وجنوي اسم زمنګ د کلی تراغله د مسجد نبوي نه بهر راغله لري زیاده او قتلو یو غټ کمر پیدا کو دا سمجوته وکړي چې په کوټه په سر به ویسو او بهر نه به کته گزار ګدال لاندې سوري کې ناس ده او په سر به وته گزار کو ابو بکر او عمر د درې واړو د مزان خلاص سم د جبريل لاغه نبی سم ته هر وایو چې ته په دې باب کې ناس دلته انتظار کې چې خلک به موږ له پیسې را جمع کوي او هغه پیسې نه را جمع کوي ساده مرد لپاره منسوبه شروع ده نبی سم ابو بکر عمر ته حل ونه وای دي نه سیده ووت څټیم چې وشو چې واپس را نه ابو بکر عمر هم بس لاړل مدینه ته چې کله ورسېدل اسلامي فوج ته امر وکړ چې ځان تیار کړي خلکو لوز مات کړي د اوس سره جنگ کو ګور داغه د مرګ منسوبه به د خوځي کې کیږي او یخ ناس د دیوال سوري ته او دینه خبر نه جزما د مرګ منسوبه کیږي خیبر نه چې کله واپس شو زنانه ول بيزا لا لکړو به بيزا کې زهر واچول چې درې پیغمبر د دنیا وزګار شي نبی سم چې کله ډوړې مخه ته کې خو دل شو اډو کې پرتکاون او اډو کې د سیول چې په ما کې زهر دي ملګرو ته خبردار وخه ونه خوري ګوره یو ملګری خله ته چولې و چې هغه به څو وخت پس شهید شي او نور ملګری بچ شو د بیر سم ستې راکړې و داغه دغه تکلیف به هر کال نه وکیدل کدا خبر سی بخاری کې راغله ګوره مخه ته پلیټ کې وخه پرته ده او دا ته پته نشره ټول دنیا بزرګ ده امام المتقین امام الاولیاء او دا پیران وې د سي درې امرود په غزه کې دام پیژني دیوال نه اخوم خلق پیژني
که څوک د پلیټ کې حلال مړی او حرام مړی په پیسو والی و دام پیژني دام د خلکو عقیدې دي او خلکو ته لاندې ناس دي سر خوځي سبحان الله الحمدلله څوک لخپې خولي کله د جنت ټیکټ خلکو له تقسیمي ورکي دا ډیر قسم حفوات بدی میډیا باندې چلیږي مسلمانانو خيار به اوسېږي زمنګ دین د خوبون نه جوړ زمنګ دین د دې موضوعات نه جوړ او زمنګ دین د دې پرسوده قصو د واقعات نه جوړ د الله په توفیق زه په خطبه کې حواله ويم دلیل ويم رقم الحديث ويم او د حدیث په اخر کې دا ويم چې دا سند صحیح او دا ضعیف دی چې معلومه د الله په توفیق سره ځکه زمنګ روغ رمټ دین دی او په یخ باندې موږ بیانو دا د یخ دین دی او دا د موضوعات نوم زمنګ د دین نه دی المهم دا خبره بیانوله چې کله سړی باندې بیوشي راشي دا غي نورس غسل کول مستحب دی د وجه د صحیح بخاری د حدیث نه چې د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام غسل کړو بل غسل چې مستحب غسل د الغسل بین الجماعین سړی د خپل اهل سره یو ځل نزدېکت وکي بیا دوباره د نزدېکت اراده لري په منځ کې غسل کول دا مستحب دی په دې کې تقریبا یو درې څلور امور نور هم راغلي چې سره د خپل اهل سره نزدېکت وکي دا غي نورس د افضل طریقه دا د دوباره نزدېکت د مخ کې افضل طریقه دا چې سره د دوه جماعینو په منځ کې غسل وکي دا افضل طریقه ده او حدیثو کې دا راغلی چې کم طاقت د سړی نه زایل شوی دا الله سړی ته واپس کوي غسل کې دا کمال الله رب العالمین یې خدای بدن په لمدولو کې دا افضل طریقه ده چې بدی باندې خواص خلق عمل کوي زمونږ بچان دي ناراضه خلق بدی عمل نشي کولای ځکه دا افضل طریقه ده او دویمه طریقه چې په حدیثو کې راغلی غدا ده چې نبی اسلام با د دوه جماعانو په منځ کې به او دس کاو دس او دس نه کسړه چې د منزل لپاره او دس کې دس او دس به وکړو او دریمه طریقه دا راغلی چې کله بود کېدو نو تیمم به او په تیمم کې بود شو دي کې به د جنابت لک تخفیف شو او څلورمه طریقه د سره راغلی چې باغې باندې د موږ ټول مسلمانان عوام عمل کوي چې نه به غسل کوي نه به تیمم کوي نه به او دس کوي حدیث کې راځي او به خوره به نه مسکورم د قشان بود شو دا گنجائش والا طریقه ده صرف د جواز په درجه کې ده او افضل طریقه دا چې الغسل بین الجماعین هغه مشهور حدیث د رافعی ابو رافع رضی الله عنه صحابي دی وان النبي صلى الله عليه وسلم طاف نبی سم په ټول بیانو باندې وش په وګرځید او هر کمره کې يغتسل عند هذه وهذه 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 په دې کمره کې غسل کوو بیا په دې بل کمره کې غسل کوو بل کمره کې غسل کوو و ما وته یا رسول الله ته چې دې ټول غسل یو غسل جوړ کې دا خننه چې اخر کې یو غسل وکي وما تو فرمل هذا اسكا واطيب واطهر د هر کمره کې ځان ځان غسل کول دا ډیر پاکواله سړی کې باطینی او ظاهری پاکواله په سړی کې پیدا کوي دم د الله د رسول طریقه وا نو به مستحب غسلونو کې الغسل بین الجماعین دا غسل لغله ده او دا مستحب غسل واجب نه لکه چا د طریقه و نکړه سړی ګناګاریږي نه هو کړه نو په ډیر صفای باندې عمل وکړو د الله د رسول په افضل طریقه باندې عمل وکړه او په بهتره طریقه باندې عمل وکړه بل غسل چې کوم د الغسل یوم الفطر و یوم الاضحى مونږ څومره دلایل کتل کال دو درې نو مونږ ته بدی باب کې دې مرفوع حدیث نه ملاو شوی چې باغی کې د غټ او د وړو کې اختر د پاره نبی سم سحر کې غسل کړی هر کال مونږ اختر کې بیانو را روان اختر کې مو بیان کو خدای اختر خلق به د جمعه باندې قیاس کیو د بعضو حدیثونو دا قیاس معلومیږي چې نبی اسلام د جمعې ته اختر ویلې ده دا غي د جمعې غسل په حدیث کې نقل لږ خپل ځکه دا غي تفصیل وایي ځکه د جمعې په غسل کې اختلاف د جدا مستحب ده که واجب ده نو دا غي د وجنه د اختر غسل علماء مستحب ګرځولې ده او د صحابونو نقل لمنصر کتاب العیدین د فریابی کوس پروت ده دا د دوی مدرې صدای عالم ده دا موږ پروتستانت راوړل دا کتاب د ملاوی ګرن نایاب کتاب ده د امام فریابی کتاب ده په کې دا لیکل چې د اختر د وړو کې او د لوی اختر د غسل کې مرفوع روایتونه نشته او موقوف روایتونه د صحابونو به نقل لږ صحابو به د اختر پر ورځ باندې غسل کاوه نو دا غسل مستحب ده ان شاء الله موږ شروع کړو مرفوع روایتونه به ګورو کې پیدا شو بعض علماء دا دعوه کړل لکه شیخ امین الله هغه بعضی موقوف روایتونه په مسند بازار وغیرہ کې شته بل غسل چې ده مستحب غسل اخرانه غسل د مستحضی خزه ده کوم زنانه باندې چې د استحاض بیماری ده هیڅ نه ده هیڅ غسل خو واجب ده تیر جمعه کې ما ویلو
مستحاضه غزنانه چې د بیماری نه علاوه په زنانو کله کله یې ناراضي چې هغه رنگ سور لري او د حیض وینه نه دي زنانو لپاره منځ بم کوي دا زنانه او دا بروجیم نسی د خاون سره زکاتم کول شي او طریقې دا چې کله وینه ډیر او سحر منځله بزان له غسل کوي او ماسپخین او مازیګر منځ کې بجمع بین الصلاتین کوي دوه منځونه بجمع کې دی له یو غسل کوي او ماخام اوستل کې بجمع بین الصلاتین کې دوه منځونه د لپاره به یو غسل کوي دا په صحیح حدیث کې راغلی دی لکه د ام حبیبه ته نبی رسول الله ویلي او حمله بنت جحش ته دوه روایتونه په دې باب کې راغلي نو دا غسل مستحب دی مستحاضه زنان چې بیماری چې کوم د استحاض بیماری او داغه طول وګدواله نو بیا به زنانه دو منځونه جمع کوي سحر من بزان لکه داغه د لپاره مستقل غسل او ماسپخین مازیګر بدوانه یو ځای کوي د ماسپخین په ټیم کې یا د مازیګر په ټیم کې دی کې به غسل کوي سم د زبده منځ کوي او د ماخام مخصن د لپاره به جمع تاخير جمع تقدیم دوانو کې غسل کول شي دا به حدیثو کې راغلی دی مستحاضه د لپاره غسل د جمعې غسل مې پرېخه او داغه وجه دا ده چې په دې کې ډیر اختلاف دی او دو قسمه احادیث پکې دي د جمهور رائے ده د جمعې غسل مستحب دی دا د ډیرو اکثر اهل علم رائے ده او د بعضو محققین او علما رائے ده چې نه حدیث پکې راغلي او صيغه د وجوب پکې راغلي د امر صيغه پکې دي لہذا د جمعې غسل چې کوم دا واجب دی ان شاء الله په خپل وخت الله مخره او ژوندۍ وګدون ان شاء الله دا غي وضاحت به بل وخت وکړه الله په توفیق سره آینده جمعه کې ان شاء الله د قرباني مسائل بیانو دا مسله